خاندې د زړه دا راکړه شراب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو زه سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریئټر یوټیوب چینل. دوستانو په سٹارټ کې چې کوم ټیک ټاک ټرینډینګ ویډیو تاسو کتا سو د خپل ټیک ټاک لپاره داسې ویډیو جوړول غواړئ دوستان داسې ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرل دي. که تاسو هم داسې ویډیو جوړول غواړئ دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. طریقه یې د خیم ډېره زیاته ښکلې او اسانه طریقه ده. که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسیږي. ښه دوستان ستاسو زیات ټایم نه خرابوم، راځم د موبایل سکرین طرف ته. لیټس ګو. دوستانو موږ چې کوم د خپل موبایل سکرین طرف ته راغلو. د ټولو اول تاسو چې کار وکړئ په خپل موبایل کې کروم براوزر ته راشئ. دا کروم براوزر دا په هر یو موبایل کې موجود دی، تاسو پرې کلیک وکړئ. دلته کې بیا په سرچ کې به ولیکئ BIEN به ولیکئ، بیا یو سپیس ورکئ. بیا به ولیکئ چې DOI به ولیکئ، بیا به یو سپیس ورکئ. بیا به ولیکئ چې ANH. ټیک شو چې ANH تاسو بیا کله ولیکو تاسو سره دارنګه یو تیار یو ټیګ راوړئ. دا یو ټیګ به تاسو سره راوړئ کیپ کټ ټیمپلیټ. ټیک شو په دې نه بیا تاسو کلیک وکړئ. چې کلیک هم پرې واغستو بیا تاسو سره دارنګه لینکونه راوړئ. ټیک شو په دې کې بیا د دویم نمبر لینک چې کوم دی دا یو سلمان VFX دا یو لینک دی. ټیک شو سلمان VFX په دې لینک باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کلیک پرې وکړئ. ټیک شو خلاص سره بیا دارنګه نیو پیج اوپن شي. په دې کې بیا تاسو داسې لاندې راشئ. ټیک شو بیا تاسو کې لاندې راشئ، لاندې به سکرول کړئ. دارنګه به لاندې سکرول کړئ. دارنګه به تاسو سکرول کړئ. ټیک شو دلته کې بیا دا یو اپشن دی جنریټ کیپ کټ ټمپلیټ لینک. ټیک شو دا یو لینک چې کوم دی په دې نه بیا تاسو کلیک وکړئ. ټیک شو دارنګه به کلیک وکړئ. چې کلیک هم پرې واغستو بیا داسې کار وکړئ چې بیا به داسې واپس بیا لاندې راشئ. دارنګه به لاندې راشئ، سوریا بره به واپس داسې لاړ شئ، داسې بره بیا واپس لاړ شئ. ټیک شو دارنګه تاسو بیا واپس بره لاړ شئ. څه شو یاره لینک څه شو یاره اب زه ګورم چې څه شو کوم خوا لاړو. دا دی تاسو سره دارنګه لینک بیا راولېدلی یوز ټمپلیټ اینډ کیپ کټ. ټیک شو دارنګه اپشن به تاسو وګورئ. دارنګه ټیک شو یوز ټمپلیټ اینډ کیپ کټ په دې نه بیا کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک واخلئ یو ورته لږ شان لږ انتظار ورته وکړئ. ټیک شو تاسو سره دارنګه یو تیاره ویډیو راوړئ. بیا تاسو کله خپل فوټو باندې تاسو کله ویډیو جوړول غواړئ تاسو دا ویډیو به دارنګه جوړېږي. تاسو دا ول ویډیو پلی کوم تاسو دا ویډیو وګورئ ورته ښه تاسو دا ویډیو هم دارنګه جوړېږي. دا تیاره ویډیو پرته ده ګورئ ورته ښه. دا سټاپ کېږي دې وجې چې انټرنیټ له موږ سلو ده دې وجې چې کوم دی دا ویډیو سټاپ کېږي خو ستاسو دا ویډیو به چې کوم هم دقه رنګې راځي. ګورئ ورته تاسو وکړه که نه ښه که تاسو بیا په خپل فوټو باندې ویډیو جوړول غواړئ چې کار وکړئ د ویډیو لاندې دلته کې دا یو اپشن پروت دی ریډ اپشن دی. دا یو سلو کلر راته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. دارنګه ټیک شو کلیک ورته وکړئ. دغه څه لږ شان لږ انتظار به ورته وکړئ. لږ شان لږ انتظار به ورته وکړئ. تاسو سره چې کوم دی تاسو سره پیج چې کوم دی اتوماتیکلی ټیک ټاک چې کوم دی تاسو سره کنورټ شي. ټیک شو بیا لاندې لږ دا یو اپشن دی یوز ټمپلیټ په دې باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو تاسو سره چې کوم دی تاسو ګیلري راوړئ. تاسو په ګیلري کې چې کومې ویډیوګانې به تاسو سره راوړئ تاسو یې کار وکړئ. دلته کې دا فوټو اپشن تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ټیک شو کلیک هم پرې واغستو تاسو په ګیلري کې چې کوم پټوان دی ټول به تاسو سره راوړئ. تاسو بیا دې ځګنه هغه فوټ راوړئ په کوم فوټ باندې تاسو دا ټمپلیټ تاسو لګول غواړئ دا کوم افیکټ چې موږ راواغستو که نه. ګورئ ورته ښه لږ زه یو فوټ رالم دې ځګنه به زه یو فوټ راولم. ګورئ ورته ښه دې زه یو فوټ رالم لږ صبر لږ یو فوټ کوم دا یو فوټ دی. ټیک شو په دې ما کلیک واغستو. ګورئ ورته ښه کلیک مې واغستو چې کوم دی موږ سره امپورټ شو. دا ټیک شو امپورټ شو. بیا لاندې کې دا نیکسټ اپشن دی په دې به کلیک وکړئ. بیا ورته لږ شان لږ انتظار وکړئ. دلته کې دا انسې روان دي چې کله سو ته ورسېږي. ګورئ ورته ښه دا ویډیو چې کوم دی ګورئ تیاره جوړه شوه. ګورئ ورته ښه دا تاسو وکتئ زموږ دا فوټو دارنګې راځي. نو په دې طریقه چې کوم تاسو خپل ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړولی شئ. داسې ویډیوګانې چې کوم په ټیک ټاک باندې نن سبا ډېرې زیاتې وایرل دي. تاسو هم ویډیو جوړه کړئ بالکل چې کوم تاسو ویډیو چې کوم پاروي ته تللی شي ډېر زیات خوندور او مزیدار ټمپلیټ دی. نو دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښه شوي دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ را روانه ویډیو ټولو مخکې تاسو ته در ورسېږي.